یو ځای شته داسې ژور داسې تیاره چې د نړۍ هیڅ رڼا ورته نه رسیږي. ماریانا ژوره د ځمکې تر ټولو ژور ځای چې اسرار یې لا هم انسانانو نه دي درک کړي. هلته نه ژوند شته نه هیله، یوازې ویره، فشار او تیاره هلته اوسیږي. آیا تاسو چمتو یاست چې دغه ویرونکی سفر پیل کړو؟ نو راځئ چې د سمندر تر ټولو ژور راز درته وښایو. له خان میډیا سره اوسئ. په ژوندپوهنه کې د ځمکې د ټولو ژوندیو موجوداتو د ټول وزن لپاره بایومیس کلمه کارول کیږي. بایومیس په پښتو کې د ژوندیو موجوداتو ډلې ته ویل کیږي. د ځمکې د ټولو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه یوازې 2% په اوبو کې ژوند کوي. نباتات، باکتریاوي، فنجي او نور موجودات. نو 98% د ځمکې بایومیس په وچو کې ژوند کوي چې ونې د دې ژوندیو موجوداتو ډیره برخه جوړوي. اوس راځي چې اوبو ته لاړ شو. مخکې له دې چې ناوخته شي، له دې 2% بایومیس څخه چې په اوبو کې ژوند کوي، 90% د اوبو په لومړیو 200 مترو کې اوسیږي. یعنی په هغه ځای کې چیرته چې د لمر وړانګې په ډیرې اسانۍ سره رسیږي. دا چې د لمر وړانګې دې برخې ته په غوره توګه رسیږي، نو له دې کبله د اوبو په دې برخه کې د فوټوسنټیز عملیه په خورا غوره توګه سره ترسره کیږي. نو دلته ډول نباتات ډیر دي. ډیر خلک د اوبو دا برخه ښه پیژني، پوهیږي چې څه ډول موجودات او نباتات پکې شته. خو که لیک کته لاړ شو، له 200 مترو وروسته ورو تیاره ډیریږي. هر یو متر چې ښکته کیږو تیاره لا ډیریږي. له دې ځای وروسته هر څومره چې تیاره زیاتیږي، همدومره ژوندي موجودات کمیږي. تیاره یو ستونزه ده، خو تر دې لویه ستونزه د اوبو فشار دی چې په هره لحظه کې زیاتیږي او ډیر ویرونکی دی. په اوبو کې له 200 مترو څخه ښکته هیڅوک هم په عادي توګه سره نشي کولی چې آببازي وکړي. یوازې یو مصری آبباز احمد په 2014 کال کې تر ټولو ژور ځای کې آببازي وکړه. تر 332 مترو پورې ښکته لاړ او بیرته روغ راووت. که تاسو په اوبو کې تر 332 متره ښکته لاړ شئ، د اوبو فشار دومره ډیریږي، فکر وکړئ چې 200 ټنه وزن به مو پر بدن ښودل شوی وي. ډیر زیات وزن دی. د آببازانو ځانګړي لباسونه د فشار ډیره برخه له منځه وړي، خو بیا هم دا یوه ډیره لویه ستونزه او سخت کار دی. تر دې ځایه موږ یوازې 3% د اوبو په ژورو کې ښکته شوي یو. اوس لا نور ښکته ځو. د اوشنګیټ یوه وړوکې او ګرانه بیه لرونکې اوبتله 2 میلیاردران تر ټایټانیک پورې د سمندر تل ته بیولي وو، خو دې اوبتلې د اوبو د فشار د زغملو وس نه درلود او یو دم وچاودله. خو پوښتنه دا ده چې ولې هلته ماهیان ژوند کوي او له منځه نه ځي. ځینې ماهیان له ښکارچیانو څخه د خلاصون لپاره ورو د اوبو ژورو ته تللي او بدن یې له هغو سختو شرایطو سره عیار شوی دی. په ژورو کې د خوړو ستونزه شته. یوازې 10% ژوي دلته ښکار کوونکي دي. پاتې نور د سمندري واورې په نوم د خوړو څخه ګټه اخلي چې د سمندر له پورتو برخو د مړو شویو موجوداتو پاتې شونې ښکته راځي او د ځمکې په ژورو کې نور سمندري ژوي هغه خوري. تر 1000 مترو لاندې مطلقه تیاره وي، هیڅ د لمر وړانګې نه وي. پوهان وایي چې فضا ته تلل د یو انسان لپاره نسبت د ژورو ته ډیر اسانه او خوندي دي. دلته داسې موجودات شته چې ته فکر کوي له بلې سیارې راغلي دي، لکه دوزخي هډوکي، سپینک یا وایبر فیش او چین لرونکې کوسه چې تر 1500 مترو کې ژوند کوي. تر 3800 مترو لاندې د ټایټانیک مړی پروت دی. دا ځکه له منځه نه ځي او انفجار نه کوي چې مابین یې له اوبو څخه ډک شوی دی او فشار دواړو لورو ته برابر شوی. 6000 متره د ډیرو سمندرونو عادي ژوروالی دی، خو ځینې درې تر دې هم ژورې دي. د ماریانا ژوره له دې ځایه پیلیږي او تر 11,000 مترو پورې رسیږي. د ماریانا د ژورې ژوره برخه تر 10,920 مترو پورې رسیږي چې د چیلنجر ډیپ په نوم یادیږي. دلته یوازې کوچني او ډیر ساده موجودات ژوند کوي، لکه سمندري خیار یا دوپښې. حتی تر دې ژورو پورې د پلاستیک کڅوړې هم موندل شوي دي. تر اوسه یوازې 22 تنه تر ماریانا
ژورې پورې تللي، په داسې حال کې چې 681 تنه فضا ته تللي دي. لومړي 2 کسان چې په 1960 کال کې دا کار وکړ، ډان والش امریکایي او جاکویس پیکارټ سویسي وو چې په تریستا نومي اوبتله کې د ژورې ته لاړل. 50 کاله وروسته په 2012 کال کې د ټایټانیک فلم جوړونکی جیمز کامرون په یوازې ځان په ډیپسي چیلنجر نومي اوبتله کې تر د ژورې لاړ او د لوړ کیفیت انځورونه یې واخیستل. وروسته بیا نورو پلټونکو هم جرأت وکړ او تر 20 تنو پورې تر اوسه د ماریانا تر ژورې پورې تللي دي.